अस्सलामुअलैकुम तासु गोरा डब्ल्यू पश्तो चैनल जयम सासु कोरबा वाजिदुल्लाह नन मंग पर रावलपिंडी के चोर बाजार की मौजूदी हो और तासु सा दल तखयु च सश सीजनों में मिलावेगी और कम कीमतों बांधे मिलावेगी तो तासु जम सरा उसई राजई तासु तखयु डेर कम कीमत बांध दल सीजनों मिलावेगी राजई तासु से दरो खै अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सनम ने औरोला नसीरुल्लाह कम जन रागले दल तसगे जैकेट खर्चोनो ना कम जैकेट तासु दाव खाएगा लंडा की जैकेट दी बंडल की राजी बस मगे कुलाव रोडे खर्चो चोर बाजार में लिवाया बस दे यार शेरजान रेट चली गाना देवा जमाने शेरजान वक्त मंग चोर बाजार बस दे खलक चो मशहूर से चोर बाजार देनो लाश जुन रावड़ी दे वला पहला मगला खर्चेदल ما बस कस वेले द जुमात के खरक मानजा वदरी को खला उछो वर्जी दा सामान तेरा पटे और रावड़ी दल तक बस सवी मानो दासी मशहूर से बदी दे लेकिन देना मजाक खड़ा भी कना मजाक ही कड़े दे शायद नहीं वेल कना सदा कोटने गुरु कम कोटने जैसे यो वखाय कना खो कोट वखाय वदा कोण लगी दिली बड़ा दी कतल बतलश ते लड्डे बाल दिया हां दिख सटक मा खुने भी करू बिदा बिल्कुल बड़ा कोण टक लंडे की वो टक बाप गिरी है फसो बांधी दादा स्वर्ग होई मला आरसी वर सोगे होखे वर कोई वाला नम याम तकरीबन 150 की सालवे की 200 की दरे چې څوک واړي پاګه ور کوله نو وسم دې ما خلک دی خوشاله دې خوشاله زه خو دې خوشاله ما ته دې ولې خوشاله زه خو دې خوشاله دې دار څه ټماټر په 200 روپے کیلو کې به خلک خوري دا ولې زه مساس داخله چې په کاله کم ټیټ وشلېږي نه چې پته ودر خان سي ولېږي خان سي پته ولېږي او دا کوټ نغلنډیا چولې که بار نه دی ما هم لنډیا چولې ته به خنده وای کتل دې بس دې راځي کنه چانس مس بګی لګي چانس بګی لګي ها خامخا نو دا چې کوم دا غټ کوټونه چې کوم دي دا په کوم عمل کې استعماليږي دا په امریکا ل راځي کوم ترکی ل راځي دار مله بګی راځي مړ جاپان پورې بګی راځي چینل هم بګی راځي جاکټي مړوي کې دا ژوندو خلکو نه دا د مړوي دا مړوي کام اور کې غال کړه بس ته وځه ډډه رااله نو پیغام وڅور کول واړه پته نو ته وسوي زه ته مختار د پاره لډه خا 4000 دا ما محمد ابرار کم ځای تاسو زه حسن نباجه وړي او دلته څنګه فنډای بس دلته را شوز کار کو دا بازار په کم ځای کې دی بازار بارا کې دی بازار خو مین ځای چې کم دی ته چور بازار وي خو د سر سامان پکې دغه نشته دی ته ولې موږ دغلا بازار وایو نو بس دا مشهور دی یو ځای نوم شي هغه دغه سی نسل کې بغلاګانی کی کنه اسی دي د خلک دا یاره غلا خو کړي وسه پورینده شوی اوا بیا ته مونږ ولې دا وایو نو بس دا د ځای نوم دی د ډیر تاسو واجب سره څه دي زماس خو وس بوټان دي دی وخت کې دا کوم بوټان کې متنو وایم کنه د دې بوټ چې کم دی کنه بار مثلا دکان کې چالین د دې 2500 روپۍ ریټ دی مونږ دلته 1500 باندې ورکو او د دې چې کم دی په دکان کې 3500 دی مونږ دلته 1500 ورکو دا ولې تاسو دومره ارزان ورکو لګ خلاره خبره کو د بوټانو بارک ځکه چې ته پته ورګ دا ولې ارزان دي دا ډیر وجه ارزان دي چې دا مونږه یو قسم یو لاټي پاغه کې ماشومان غمی غټ می هغه مونږه چود کو نو مونږ ته صحیح ریټ باندې پریوځي وس مثلا دا بوټ دی دا به خیال ساتي دا بوټ دی د دې چې کم دی په صدر کې 5000 روپۍ ریټ دی صحیح ده خدا زمونږ سلاټ کې راغلی مونږ 1000 ورکو او 5000 دا اوریجنل وی دا تاسو سره اوریجنل دی بالکل اوریجنل دی د دې دا ډبه دی هر شی ګارانټي ده دا ډبه ګارانټي ده نه د بوټ ګارانټي ده بل چې کم دی ګوره دا بوټ دی دا بوټ دی امبیسټری نوم دی صحیح در دی 4000 روپۍ خپل ریټ مونږه په 1100 روپۍ ورکو دومره کم ورکو 3000 روپۍ کم ورکو او 3000 کم خو مثلا دا مونږ یو لاټ کې راچوت کړی پاغه کې کچره می صحیح می داسې دغه خلک وای دلته ډیره مهنګای د خاص کر باندې حکومت بارا کې دلته دومره ارزان شیزونه خرڅه دا ول نو زبر ته یو خبره وکم مهنګای به دا آرټي مهنګای به غوړی به دا شي نه به بوټ او د ډیر ارزان بالکل ارزان نور د کم کم دي دا غټ غټ بوټان چې کوم در سره خاص ماشاءالله امریکانه بوټ دی صحیح ده او د دې چې کم دی کنه دا موږ راوړی په 300 روپۍ او ماشاءالله دلته وس ورکو په 1000 روپۍ باندې 200 روپۍ د امریکاني یو بوټ او دا خو ځکه چې خرچې پر راغلي دي کنه راغلي دي کنه او ورته د کوم د امریکاني نه علاوه او دا چې کم دی کنه دام د باټا دی دی خپل قیمت چې کم دی 700 روپۍ دی زی په خبره باندې 150 باندې ورکو صحیح په ګارانټي په 150 باندې دا او ته مهنګای د مهنګای چرته ده مهنګای
منګای نشته ده نه بالکل منګای نشته. او تاسو هغه معنی چې کوم هغه چا به پنډای کې خرڅاوه اوس په څنګه حالات کې دي؟ ماشاءالله هغه خو ډیر زمونږ د علاقې چې کوم خلک دی د هغه نه بې انتهایی ډیر خوشحاله دي. و چې کوم د الیکشن و په هغه کې هغه ډیر ښه سیټونه اخیستي دي او زمونږ صرف د مامون د سیټ باندې هغه ډیر ښکلی پوزیشن اخیستی. پښتنو ته به څه ویل غواړې؟ دا پنډای کې ډېر ټایم تېر کړی زموږ پښتانه هم دلته ډېر زیات دي، څه به هغو ته څه پیغام؟ بس پښتانه ماشاءالله دلته یو پرامن خلک دی او ښه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم هم دی وروره؟ جی زما نوم شیر افضل دی. د کوم ځای یې تاسو؟ جی زه د باجوړ اوسېدونکی یم. دا بازار موږ ته چور بازار وایو که نه؟ که ګور دی کې غونډه باجوړ خلک دې ته موږ باجوړ بازار نوم ولې نه ږدو؟ جی بالکل ستا خبره ټیک ده، خو بس دا کوم علاقه ده د هغې په وجه هغه ځای مشهور دی د وایي ډوکابه بازار. دغه ماشاءالله ټول پښتانه دي او کاروبار ډېر زبردست روان دی. کاروبار ماشاءالله ښه روان دی، زبردست دی. بس پښتنو ژوند ته په دې پنډای کې څنګه ګورې موږ د پښتنو؟ یقیني مخکې چې کوم دور لکه نور حکومتونه چې کوم په هغې کې به لکه سختي وه ډېره وه دغه وه. ماشاءالله کوم د عمران خان حکومت راغلی لکه سخته نشته دی. بالکل پښتنو عزت ډېر زبردسته جوړ شوی اوس، عزت یې ډېر دی اوس لکه په تاڼو په هر څه کې او نه سختي کوم نیټه ورشته الحمدلله بالکل سره. کاروبار حواله دلته څنګه وایي څنګه کاروبار ماشاءالله بالکل ښه دی، روان دی، مالونه مرزان دي او هر سړی خپل مطابق باندې وای ډېر منګای دي چې ویډیو جوړ کوم لاندې خلک کمنټو کې ماته وایي چې دماغ خراب دی، د خلکو دماغ خراب دی، ملګری دومره منګای ده ته چې ارزاني ده. او بالکل صحیح منګای شته دی، خو لکه تیر حکومتونه چې کوم تیر شوي دي هغو خامخا یو پالیټ روال هغه ته 15 تونې کړي نو هغه ته نشي جوړولی. ټیم به لګي په دې کې خامخا ټیم لګي. منګایي په نور حکومتونو کې زه چې کله 2007 کې کراچۍ ته لاړم په 200 روپۍ د اړې وه، بیا په 8-10 کې لاړم چې 700 ته شوه. اوس عمران خان په دور کې 1500-1000 روپۍ ده، هغې مطابق د اړې مور بړاوي کې هر څه ورته کېږي. خو زه انشاءالله تعالی چې الله تعالی به دغه راولي. خو نور حکومت چې عمران خان په خپله 1 نمبر سړی دی چې هغه څه وایي هغه به کېږي، په خپله ایماندار سړی دی. خو موږ به دا زموږ د وجې منګای راغلی ده، موږ ګناهګار یو چې موږ خپل ځان ټیک کړو بل هم ټیک شولو، چې موږ ځان نه ټینګو بل هر څه دغه خراب. پیغام به پښتنو ته ورکړې غونډه دنیا کې تا ګوري پښتانه؟ نو پښتنو ته دا پیغام ورکړم چې کوم ځای کې مسافر دي هغه په ملک دي بهامن نبار دي، خپل ژوند ښه په احتیاط سره تېروئ، مینه محبت تېروئ، اخلاق صحیح تېروئ، ځکه مونځ او دس پابندۍ سره کوئ. زما ټولو مسافر او ټول پښتون ته دا پیغام دی. شکریہ ورو. شکریہ مننه. خیریت ده غلاري ده. څه نوم دی تاسو؟ عمران. د کوم ځای یې تاسو؟ باجوړ. تاسو د باجوړ یې؟ جی جی. د بازار څه نوم دی؟ د بازار اتوار بازار کمیټه چوک. او دا چور بازار ته ځینې خلک وایي دا ځینې خلک د چور بازار یو کس رالی هغه ما نه تپوس وکړئ چور بازار ادھر کدھر ہے پنجابی ہو مال ورکه څوک بری وای چور بازار اورې دا چور بازار نه دی لګا. موږ دلته ډېر وخت شو چور بازار خلک یادوي خو دا پهله ځل ما واورېد چور بازار وای یو ویډیو جوړه کړو چور بازار په نوم په دې بازار کې ډېره زیاته چلیدل و. ها او کنه ولا ما ته پته نشته یو پهله ځل مې اورېدلی چې تر کوم کله راغلی څونه وخت کېږي؟ تقریبا ما 12 کاله وشو پنډ 12 کاله د بازار کې د څو کاله کېږي؟ دی بازار ته خو راځو 2 کاله وشو چې راځو. تا به نه اورېدل چا نه چې چور بازار؟ نه زه رکشه په خپله چلو ما سورلی وایي چې پلانې سي ته ځو خو موږ ته چا ذکر چور بازار لکه ذکر چا نه دی کړی. او د چور بازار ته پښتو کې څه وایي؟ چور بازار ته غلا بازار وایي نو غلا بازار اوس دا کوټونه ګور 400 قیمتونو کې دي. والله دا لاندې چې کوم 100 روپۍ خرڅو ته وخت چې کوم په 100 دی کوم په دار پښتانه ګوري غریبانان پښتانه چاپ کم خوخي په 100 روپۍ دا بر هغه مختلف ریټ دی. هغه ولې مختلف ریټ کې دي؟ هغه ښه شی دی کنه د خراوتی په دې لانډا کې لګ ډېر ډیمیج کنه ډیمیج دی او غیر وجه په 100 روپۍ خرڅو. او دا ګرمي کا یخ وي؟ دا ګرم دی جی. دا ملوي کنه ژوندو خلکو بس دا پته نه لګي بار ملک ناراضي امپورټر شی دی کنه. تا خیال کې بس دا ملوي کنه ژوندو وای یار ډېر زیات ژوندو دي دومره خو نه مړي بار ملک صحیح دومره ډېر خلک نه مړي او کنه بیا ولې مونږ تر رالی کېدل دا بس دا غي استعمال کی 2 میاشتې میش واپس بیا گزار کی بس دا به د پکیګ راځي پاکستان پښتنو ته ورګه. پښتنو ته ما دا پیغام دی چې بس خپل محنت مزدوري کوي او د چا خبره ما اوري خلکو منګای دا پلانې دی او ډنګره دی خپل منځ او 10-15 وخت کوي پیښ وي هیڅ هم نشته هر څه الله حل کوي پیښ. وعلیکم السلام. څنګه ورور خیر؟ شکر دی خیر دی. څه نوم دی؟ عبدالقادر. د کوم ځای؟ باجوړ. باجوړ دا د سره دي؟ دا دستانی دي. په دې څه کوي خلک؟ بس دا خلک د لاس ته راکوي. د لاس ته ولې چې تکې نه کنه چې ګوري کنه دا ولې د لاس ته چې څه واجب؟ دا یخنی کنه جی. یخنی؟ صرف یخنی क्या चाहिए गर्मी क्या ما चाहिए؟ صرف یخنی क्या चाहिए؟ गर्मी क्या बोलना चाहिए؟ نو ګرمي خلک کپڑے نشي اوسه لګړ ګرځي. او کنه دا چې کوم دا ماشومان دي لګړ ټوکال کوي. دا د ماشومان دي سره. دا په 100 باندې ورکوي. 50 روپے. 50 باندې ګرانی نه دي دا.
نو دا لاټ والا ښه شی دی لاټ والا او جی. لاټ والا شیزونه خو ارزان وي نو دا ښه لاټ دی چی نه دی که نه چی نه دی؟ او جی. او جوړه په 500 ده او او چې درزن څو کالی په سوی ورکوي بس دغه 420 روپۍ خپله درځن راځي نو 50 روپۍ خرڅوه 50 روپۍ 1500 خرڅوي او نو څه پیغام به خلکو ته ورکوي دې حواله څه نو بس د خبره خلک لګین دي د بچو مچو د پاره ورې نو شیالي به دا به ښه ښه شیزونه ولا عقل او که نه به دا ښه شی دی که خلک وايي مور پلار د پاره لګي نه دا هم دا خو لکه څومره ښه شی بچو د پاره لګي نه نه مړه مور پلار د پاره خبره چې ښه شی دی نو چې خوالي نو صحیح به واده دې کړه ده او څو بچی دي یو زوی مې دی یو څه پیغام ورکوي چاته څه پیغام نه ورکوي بس پیغام دا دی چې بس خلک خرچې کوي پر خپلو زامنو باندې خلک ډېر لګیا دي اورې مور پلار دپاره زامنو دپاره نور په خپل ځای خرچه کوي نو خرچه وکړي نو بس د ښه قیمتي هر څه ولې وړو اورې چې په سل کېږي به 200 به ولولو موږ لګیم دی دپاره یو زوی دی څه کمه دومره ډېر او که نه دا صحیح ده مهرباني مهرباني السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه وروره خیر خیر څه نوم دی تاسو محمد جان د کوم ځای محمد جان صاحب منګه د باجوړی یو تاسو د باجوړی او د دې بازار څه نوم دی بازار د اتبار بازار دی اتبار بازار او چا خو لا چور بازار دی بس چور بازار هم دلته دی اتبار بازار هم دا ټول یو ځای دی کنه دا چور بازار ته ولي وایي بس دا ځای دی ټول یو شان یو چور شان بازار ته موږ پښتو کې څه وایو ها د چور بازار ته موږ پښتو کې څه وایو بس دا نوم دی والله نور ته پته نه لګي دا نوم پته نه لګي تعلیم نکړه ده تعلیم نه دی کړی دا ولي پته نه لګي افسوس د تویج تعلیم نه کړه افسوس راځي ولي څنګه افسوس درځي بس ورکوټه یو تعلیم بس مو چلو उसको दे देना उसको दे देना खैर है ها अब चल दे دا څه کومه ټوپۍ دي دا اوس خلکو ته وښایه کنه دا ټوپۍ دي دا بس راوړو په دغه باندې 210 باندې په 300 باندې خرڅو په ایمان باندې یې سره خرڅوا دا ولې چې صفا صفا حال نور خلک خو دې نه وایي د څه نه وای کنه د څه چرته یال وای دا ولې حال نه وایي دا ټوپۍ په 150 کې راوړو په 200 کې خرڅو دا خزو دغه سړو ده کې وارم نه کوي خو بس خرڅو یې ته خزو دغه سړو دي دا سړو دي او د خزو کوم دي خو ټوپۍ دا دي دا خزو سړو په کومه څنګه پراخ کوو دا خو بس کارا معلومیږي نو دا ټوپۍ بدل دی او دا بدل دی فرق دی زما شانته یو کاسه هغه ته نه پته نو بس کوي پته ته نو مونږ یو ته ویو کنه نو غلط کار نه کوا دا خزو دا سړو دا جنکو دا خزو جنکو پای کې سفر اخی کا یو شان دی فرق پکې خامخا څنګه فرق وي فرق پکې کارا معلومیږي نو نه د خزو د جنکو پایږي خزو جنکو پته پکې لګي کنه چې دا وړي دي دا غټي دي دا کی دي دا قاعده دي دا جرابې بسودي جرابې بس 500 باندې درځن راوړو 450 باندې 50 په 60 باندې ورکولو 50 په 60 نو 100 روپے 600 ته جوړي 600 سازي او 450 راوړو نو درځن چې خرچ کاله به 600 سازي درځن په 100 ورځو کې خرڅي درځن په 100 ورځو کې هم نه خرچيږي 100 کې هم او کړه دا په کولونه چې زدي کمندا دا کوم له دغه په دغه کې راوړو په 140 کې او په یو نیم سل کې خرڅو په 200 په کول په یو نیم سل خرڅوي دا خو در کې ډېر ګران دی یاره په 400 روپے یو په کول ته ډېر ارزان نه ورکه بس دا څوک یار څنګه فون باندې کوي کنه کوي دا په کول ته ګوره کنه ماته مزه کوي کنه دا ډېر ارزان ورکه کنه بس څوک یار څه پیغام په پښتنو ته ورکه پښتنو ته څه پیغام ورکو ټول غریبانان د دې راغلي دی ولال دي میله کې او بس ځان له خپل غریبي کوي غریبۍ لپاره راوتی دي زه سید مهرباني وعلیکم السلام سر سنو ممنه ضیاء الرحمن کم ځای دا باجوړ څه کوي دلته دلته جرابې خرڅو څونه وخت نه جرابې خرڅې دا درې کال نه خرڅو درې کال نه؟ درې کال نه سکول دی ویل نه سکول هم ویلې ده څه ما بوري پنځمه پورې صرف پنځمه بوري غالي ولې پرې خو دا بس نور شوق نه شوق نه څنګه شوق دی چې پنځم نه پاس ختم شو بعد هغه نه بعد کاروبار شوق را پیدا شو سکول شوق دا غنه مخکې کاو دا هغه نه مخکې رکشا چلاوله پردې کارم کړی دی سکول نه مخکې کړه دې کاروبار نه نه دې کاروبار نه مخکې رکشا هم چلاوله پردې کارم کړی او شکر دې خپل کار په دی دې کې دا تاسو په سو باندې ورکوي دا 50 50 په نری و جوړه چا واره کوم چا ماشومان وی کړه غټو وی کړه ماشومان خو خیر ارزان دي سره درې جوړې دي خدا غټي چې کومه 50 دا نارینه او د زنانه وي دغه دوانه قسم شته زنانه او شته نارینه هم شته دا څنګه پہچان کیږي دا زنانه او د نارینه نه را خپل ډیزاین نه خامخا کې به پته لګي دا خپل کوم لیډیز دا ماته یو شان دا کار کوي یا کنه یو شان دي هغه وګوره هغه لیډیز باندې
والا دي دا چې کوم مختلف راته دي دا جنس والا دي دا جینټس والا دي د تاسو زنانه او نارینه ول نه وای چې لیډیز او جینټس وته وای نو دا اردو دغه دی هغه زموږ د پښتو دغه دی اوس د اردو دغه دی دغه رواج موږ لیډیز او جنس ته وایي څه پیغام به ورکړي خلکو ته د بازار په حواله سره دا بازار خو ښه بازار دی خو نن سبا وخت کې مهنګایي ده نو دغه د وجې خلک او یخنۍ داسې کې به سوی خلکو ته چې یخني شته الله دې د خیر باران وکړي مارین بالکل خرابې دي دغه دا او چې ښایسته باران وشي نو ښه خبره ده خوشاله به یې ولې به نه خوشحاله چاته څه چې پیغام ورکړي نو پیغام به څه ورکړو بس خوشحاله هر سړی د خوشحاله وشي زما فرهنګ نور به څه وو نو دا صحیح ده شکریہ وشي